یو سړی چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او ورته ویې فرمیل یا رسول الله کیف اقول حین اسأل ربي زه چې کله د خپل رب نه دعا کوم او هغه نه یو څه غواړم نو څنګه یې ترې وغواړم کوم الفاظ ووایم او په کومه طریقه د رب نه دعا وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته څلور کلمات وښودل او دا داسې کلمات دي محترمو چې په دې کې د دنیا ټول خیرونه هغه موجود دي هغه ټول چې دی په دې کې راجمع شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل دا کلمات وایه اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ای ربه ما ته بخښنه وکړي ما ته زما ګناهونه خطایانې هغه ظلمونه چې ما په خپل ځان باندې کړي دي هغه ما ته وبخي زما بدن چې دی زما زړه هغه صفا کړي وارحمني یو سړی چې دی هغه رسول